سلامونه درنو لیدونکو، پام وکړئ د نن مهمو او تازه خبرونو ته. له زلزلې وروسته آبادونه د افغان سرې میاشتې ټولنه وایي د هرات ولایت په زنده جان ولسوالۍ کې زلزله ځپلو سیمو کې دا شیبه یو ځل بیا سخت باد لګیږي. وایي زموږ د ژغورنې او روغتیا پال ټیمونه سیمه کې شتون لري او د زیانمنو لاسنیوی خپله کاري وجیبه بولي. طالبانو پاکستان ته ویلي پر خپلې پریکړې بیا غور وکړي. د ریاست الوزرا ادارې مرستیال عبدالسلام حنفي افغانستان کې د پاکستان له سفیر عبدالرحمن نظاماني سره په لیدنه کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو پر پیاوړتیا او په پاکستان کې د افغان کډوالو د وروستي وضعیت په تړاو خبرې اترې کړې دي. د ارګ څخه په خبره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې ښاغلي حنفي په دغه لیدنه کې د پاکستان څخه غوښتي ترڅو د افغان کډوالو د ایستلو په اړه خپله پریکړه باندې بیا فکر وکړي. حماس وايي پر اسرائیل برید پلان شوی. ایران او حزب الله حماس ته وسلې ورکړې وې. له فلسطین څخه بهر د حماس یو مشر خالد مشعل ویلي چې پر اسرائیل د تلې د 15 برید پلان شوی او ایران او د لبنان حزب الله د خپل وسلو او تجربو په لیږدولو سره د حماس ملاتړ وکړ. نوموړي له الحدیث شبکې سره په مرکه کې زیاته کړې چې حماس نور ملاتړ هم غواړي. په اسرائیل د حماس ډلې له پراخو بریدونو وروسته ځینو امریکایي چارواکو په دغه بریدونو کې ایران په لاس لرلو تورن کړ، خو له دې سره رسمي امریکایي سرچینو بیا ویلي چې دوی په اسرائیل د برید په اړه د ایران د رول هیڅ کوم شواهد نه لري. ایران له فلسطین څخه پر خپل ملاتړ د ټینګار ترڅنګ وویل دا برید د فلسطینیانو کار دی. د قوشتېپې کانال د اندېښنې شریکولو لپاره ازبکستاني پلاوی کابل ته راځي. ازبکستاني رسنۍ خبر ورکړی ټاکل شوی د قوشتېپې کانال په تړاو د تاشکند د اندېښنو د شریکولو لپاره د دغه هیواد یو پلاوی کابل ته راشي. په راپور کې د سرخاندریا د جنوبي سیمې د قومندان اوغلوبیک قامسوف له قوله ویل شوي چې دغه سفر به د روان زیږدیز کال تر پایه ترسره شي. تر دې وړاندې د سرپرست حکومت چارواکو ویلي و چې دوی په آمو سیند کې د ګاونډیانو حقونو ته درناوی لري او هیڅ هیواد دې اندېښنه نه کوي. WFP وايي 9 میلیونه افغانان اړمنو بشري مرستو ته اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام وايي په راتلونکي زیږدیز کال کې به له 9 میلیونه زیات خلک چې د افغانستان د ټول نفوس 2/3 برخه جوړوي اړمنو بشري مرستو ته اړتیا لري. د دغه بنسټ لخوا د روان کال پایله په افغانستان کې نږدې 18 میلیونه خلکو ته خوراکي توکي رسول شوي دي. دغه بنسټ لا پخوا ویلي و سږنی کال به 10 میلیونه هغه خلک له مرستو بې برخې شي چې دوی وار له مخکې د مرستو لپاره په نښه کړي وو. د خوړو نړیوال پروګرام خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې د خوارځواکۍ او لوږې کچه لوړه شوې ده او د دغه ناورین د له منځه وړلو لپاره دوامداره بشري مرستې اړینې دي. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.